وشتي کچ والا و چې هغه به په رسلینګ کې کار کوه، سرمایه‌دار او خلکو ورته علاقه درلودله. خیر په تګزاس کې یو وخت کې سپیم والي و، په تګزاس کې یو وخت کې سپی والي و. موږ په داسې نشو ویلی. ټرمپ نه یو نړۍ کې منل کېږي، ټرمپ ته رسو خبرې وکړو. د ټرمپ اصلي مطلب دا و چې 9/11 کې ټرمپ راته د اسامه په نامه باندې راغله، وایي چې په افغانستان کې زه تروریزم ختموم. د ټرمپ یوازینۍ خبره د تروریزم ختمول او په افغانستان کې سوله راوستل، یعنی تروریزم ختمول یا افغانستان سوکاله جوړول. ټرمپ په دې 18 کالو کې د سرباز په دې 18 کالو کې خپل د سربازانو ګروپونه ولې جوړ نه کړل. ټرمپ په نړۍ کې چې دوی مثلا سوریې ته تللی دي، عراق ته تللی دي، ترکیې ته چې هر ځای ته تللی، دومره تلفات نه ده ورکړی چې په افغانستان کې ورکړی. دا یوازې نه طالب پورې اړه لري، نه دا یوازې مجاهد پورې اړه لري، په دې کې ولس هم شریک او په دې کې د اردو کسان هم شریک او په دې کې هغه کس چې نه خوښول شریک ول ټول. دا طالب پورې اړه نه لري چې تنها دا طالب کار کړی. یوه خبره، ټرمپ څه وکړي؟ د یو بخش طالب پیدا کړو، داعش د کوم ځای نه سو، جاهش له کوم ځای نه سو، اسلامي کمانډو د کوم ځای نه سو، پسې راتېر شه امارات له کوم ځای نه شو، دا پلاني د کوم ځای نه سو. ډېرې علاقې هغه جوړې سوې، پارټۍ جوړې سوې چې د مختلفو هیوادونو له خوا نه سپانسر شوې. ده نشي کولی چې هغې ته جواب ورکړي. بالاخره خبره یې دا ده چې اوس دا د سولې پروسه سر ته ورسوي او دا ووځي. داسې خو هم نشي وتلی چې دا ووځي، نه سوله راوړي او نه بیرته د طالبان کښېني د سولې په نامه باندې هغه یوه ډله یي دوه ډله یي، داسې هم نشي وتلی. صحیح ده. اوس دا اوس واوره د دې کې چې کله د نیوکلیر پاور چې کوم نو زما خو ته وخت کېښودو، غوږ مې ورته کېښودو. نو خبره خو تکمیل کړم که نو، ته خبره خو د سوال د تکمیل نه ده چې زه چې وایم. دا راغلی په امپراتورۍ ته چې زه امپراتوري وکړم یا ګرم اوبو ته ځان ورسم، خوا چین روسیه ځان سره هغه ونیسم. دې نه مخکې انګلیس او روسیه ورته ویلي مه ځه افغانستان داسې ځای نه ده په افغانستان کې چې یو افغان هم یې هلته پاچاهي نشي کولی. دوی ویلې چې نه، زه ځم. د دوی ستراتیژي له سره همدغه وه چې افغانستان کې د افغانستان لارې په نورو چینو پسې روسیه او پاکستان خو هسې نه زمونږ خپله هغه وایي چې هسې نه هغه پاکستان خو نه حسابېږي، هغه خو اول اړې مغې ورکړي. زه امپراتوري وکړم. اما د دې امپراتوري ماتې سره سر شو. اوس نړیوالو ته چې خبره وکړي. او بلې خبرې ته راځم. ټرمپ ولې مخکې دا خبره نه کوله چې عمران خان خواته ناسته دا خبرې کوي؟ عمران خان د یو مسلمان په حیث باندې چې یو مسلمان ځان ته وایي او هغې جانه بېرته راغی، خلک ورته چکچکې وهلې او یا د نقشې نه ورکوم. عمران خان هلته کې دا خو سوال شو، دا خو جواب نه دی. ما جواب درته ختم که جواب زما غږ درځي، ما ته اوس هغه نور نړیوالې امپراتورۍ ته ځان نشي شرمولی. غږ مې درځي ځان چې والا ما کولی شو داسې کولی چې خلک وګوره په ایله په بله په سمتله که دومره هم راته زور راکړی. ځکه ټرمپ په خپله په امریکا کې خلک په نیټ کلپو کې د هغې خوله جوړ کړي، خلک پکې تشه کوي. کله چې په نیټ کلپونو کې د یو رئیس جمهور په خوله کې تشې وسي چې هغه ملت یې خوښ ونه لري، هغه به د نور ملت لپاره سبق وکړي. هغه یو لیونی شخص ده. یو لیونی سړی دی. زه سره یم، زه تا ته دا وایم یو سړی یو لیونی شو. اوس امریکا راولګېده، یو ولسمشر یې لیونی راوستو، دا کېنو. نو ته سبا چې کوم دی څه حرکت ستا باره کې وکړي. د وطن افغانستان یو تاریخ لري، یو نوم لري، دا خو موږ هم منو چې ډېر حیثیت لري. او په هغې باره کې یو لیونی سړی هغه خو چې د لارې کوڅې یو سړی خبره وکړي لیونی نه، خو موږ وایو چې لیونی د افغانستان یاد کړو یا بل څوک یاد کړو. دا ولسمشر دی. امریکا هغه شرک ته پسې نه ځو چې یعنې هغه پاور د الله سره نه شریکو، یعنې مصنوعي یو پاور دی په دې دنیا باندې. هغه چې کوم ولسمشر دی هغه تاسو ته باره کې دا خبره کړې، هغه ریسلر و یا چې کوم دی نو په دغه یو ځای کې چا ورته په خوله کې امتیاز وکړي. روزانه ما دا سوال درته خلاص کړ، دا خبره خلاصه کړله، ته په خبره پوه نه شوې. ما درته خبره خلاصه کړه. که چېرته د ټرمپ یا د بوش خبره د منلو وړ خبره وای، یا دوی وای چې سوپر طاقت خلک وای، دوی به په افغانستان کې تروریزم ختم کړی و.
دی چې هغه معاهده چې په افغانستان کې د رئیس جمهور سره امضا کړې وه چې زه په افغانستان کې سوله راولم، په هغه خبرو په هغه معاهدې به دی عمل کړی، په خبرې خو هېڅ عمل نه کېږي. ده به په معاهدې خبره خو دې سمه ده، خبره خو دې سمه ده چې معاهدې باندې عمل نه کوي. خو زه تا ته څه وایم، زه دا وایم چې ستا اوس هم د حکومت د هغې د سوري لاندې ناست دی چې ډونلډ ټرمپ څه حیثیت نه لري، لیونی سړی دی. نو د هغې بیا ورکړه راکړه او لین دین او ناسته پاسته ستا د حکومت سره څه حیثیت لري؟ زما ټرمپ سره که حیثیت نه لري. ګوره یوازې ټرمپ پورې مربوط نه ده، د امریکا دولت یوازې ټرمپ پورې مربوط نه ده. موږ نړیوال روابط لرو، موږ نړیوال روابط په یو خبره باندې نشو خرابولی چې موږ هغې سره موږ تاسو غوندې دوه مخی سیاست نشو کولی چې دلته جګ څو پاکستان او هندوستان داسې به د کوم داسې به د کوم بیا عمران راځي مودي ته تبریکي ورکوي. موږ داسې نه کوو وروره، موږ که دوستیم کو په برالی کو، موږ که دشمنیم کو په برالی کو. مطلب دا دی ډونلډ ټرمپ اوس ډېر څه بد ووایي، خو راته اوس په اشرف غني ولا د دوستۍ لاس ورکړی دی به پسې جواب نه ورکوي، داسې ستا مطلب دی؟ ګوره تا که چېرته د اشرف غني ټویټر کتلی، تا کتلی هغه به دې کتلی. که چېرته د اشرف غني جواب دی نه ویلی، اشرف غني عمران خان غوندې کوم کوم د کوڅې سړی نه ده، نه کرکټ باز ده، نه کوم طلاقي سړی دی. اشرف غني ده، د نړۍ دویم متفکر دی، د نړۍ دویم متفکر د متفکر کوم طلاقي نه ده، کوم طلاقي نه ده، کوم طلاقي نه ده. ګلمرجانه هغه د افغانستان پښتون ده، کوم طلاقي نه ده، کوم یهود نه ده، کوم نصرانی نه ده. په امریکا کې بربند فلمونه جوړوي کنه، دغه خو دې کنه بربند فلمونه جوړوي. دا تاسې پورې مربوط ده. زه یو خبره تا نه کوم، دغه عمران خان چې تللی و که تاسې غیرتیان وغوښتل طلاقي او د دنیا دا یو حقیقت خبره ده، دا یو حقیقت خبره ده. تو خپل جواب ورکړه، ستا د پاکستان طلاقي عمران خان ته دي. ګوره تا د عمران خان ته دي، زه راته وایم چې د احمدشاه تاسو په اوسه چې وایي چې دا د احمدشاه ابدالي دي. زه په دې باندې همدغه حرامي د احمدشاه ابدالي بچی ده چې دا تله دا ځان ته نیازی وي. همدا حرامي د احمدشاه ابدالي بچی ده، همدا چې ځان ته نیازی وي، همدا. زه تا ته داسې وایم، تو پرسنل تو سره ته وایم چې ډونلډ ټرمپ څه ویلي د هغې څه حیثیت لري چې جواب ورکړې؟ تو پلان کې ګاونډي مې طلاقي دی، دا طلاق بیا نه تېر شه. تو زه ورته وایم چې ډونلډ ټرمپ چې څه ویلي دي د هغې څه حیثیت لري، زور لري چې جواب یې ورکړه. څنګه یې مخکې نه ویلې؟ دا خبرې ولې مخکې نه کوله؟ ته خو ستا سره په ګاونډ کې دی. ما ته زما جواب زه تا ته وایم چې دا خبرې ولې مخکې نه کوله؟ خبرې ته غوږ شه. ته دغلته پر بارډر کې ورسره پاتې کېږي په ګاونډ کې. زه تا ته دا خبره کوم چې ته ډونلډ ټرمپ نه منې، ستا چې کوم اشرف غني دی ته وایې چې دا خو د یو بینک یو عام یو دغه و د منیجر و، نو تو دا د هغه نه مفکر جوړ کړی دی. څوک منیجر و؟ کار نشته. اشرف غني مفکر و، دا مفکر چې کوم دی دی ورته جواب څه ویلي په ټویټر باندې؟ متفکر دی خو هر څه چې دی، خو دا ورته څه ویلي دي د دې وضاحت وکړه. نور ده څه ویلي؟ دا ورته دا ویلي دي چې ستا 6,000 ملي اردو یا امریکایان چې په افغانستان کې زه 3.5 لکه ملي اردو لرم، یو اړر به ورکړی وي چې تاو شه د ښځه دله وغیم. دې څنګه ما ته جواب ولې ورکي؟ زه نړیوال روابط نه ختموم. زه د پاکستان دولت لاندې عمر کول نه غواړم. زه نړیوال روابط نه ختموم. ولې تا دوه مخی زه تا ته بیا وایم، ولې ستا دا دوه مخی طلاقي لیکلی او د څه شي لپاره تللی؟ ستا دا طلاقي د څه شي لپاره تللی و؟ زه ستا دا طلاقي څه شي لپاره؟ طلاقي د افغانستان د دفاع لپاره نه و تللی، هغه د دې لپاره تللی و. هغه ورته سوي ته په انګلیش هم پوهېږي، په ګاونډ کې پاتې کېږي، په کاناډا کې انګلیش چلېږي. هغه ورته څه شي لپاره تللی و؟ د هغې هدف خو ما هېڅ معلوم نه که. ولې کوم ضرورت پیدا شو چې ډونالډ ټرمپ د عمران خان په مخ کې دا خبره وکوله؟ یو غلام هم کېنولی دی، صحیح شوه. ورته وایي په طالبانو ته وایي په زمونږ سره روغه نه کوې، په زمونږ سره ګوره د انګلیش زه ته ترجمه کړم. ته مه ترجمه کوه دا خبره په چې د عمران خان تک ودرېږه. ته دا خبره ما ته مه ترجمه کوه، ما ټوله ویډیو لیدلې. ګوره ګلمرجان، د عمران خان ته چا دعوتنامه لیږلې وه؟ عمران خان د څه شي په سفر باندې تللی و؟ د عمران خان اصلي هدف په امریکا کې چې و دا ما ته واضح کړه مهرباني.
تا ته پته نشته چې دې د خپله ځانه ورغی کوڅه یې ورته دروازه یې ورته وډبوله چې زه راغلی و معلومه خبره ده څوک مخې ته نه وتلي 5 دانې پاکستانیان تلي و ګو عمران ګوی نارې وله ګو عمران ګوی نارې ګوله د پاکستان خبره شوه اصلیت د دې کتل زه تا ته دا وایم هدف یې چی و د دې موضوع د څه شي دپاره تللی تا اول چې کوم دی مخې ته د راتلو خبره وکړه یو دوه دورې وي دا یو چې کوم دی لاټین والا هم دا چغې وي غفار والا هم دا چغې وي چې دله مخې له نه وتلي دا ګوره دا داسې خبره نه ده چې دا به مخې له تلو دی او په تیاره کې تلو زما به د ټکس پیسې وزولو نو ما به ورته زنده‌باد ویلې په پرایویټ فلایټ کې لاړو تا ته ښه پته ده چې یو په خپله ته لږه ټینګه که چغه مه وهه که نه لږه ټینګه که چې زما را جواب خو ګلبرجانه تاسو کې خو دغه شی دلیل خبره زه تا ته چی وایم عمران خان هدف تګ په امریکا ته چی و اصلي همدا هدف یې څه شی و د څه شي د هغه تګ دا و چې هغه یو د په قوم باندې نیازي دي هغه چې اوس حقیقت ته راولي چې درته وویل په قوم باندې نیازي دي هغه ته پته ده چې 40 کاله وشو چغې وهي ګوره اوس په منځ کې به نه رادانګي ستاسو خلک څه دي په خدای قسم په خدای بیا مې ته قسم ډېر ملګري داسې دي افغانان چې موږ سره په مسنجر وایي موږ وایي د دې جنګ په یو روغه کې اړو خوشحاله نه یو وایي ولې چې موږ بیا چې لاړ شو مهاجرت په یو اروپا کې بیا خو چې زموږ په وطن کې امن راشي نو دا دونه دا افغانستان وایي چې خکېږي وایي زموږ نصیب هم مړی وایي چې دلته کوم یو ما کوم تاسو ویلي تی نوم واخله کوم یو تاته دا خبره کړې تا نه د خدای بیزاره شي غوږ ونیسه صبر تا نه د خدای بیزاره شي ته د حضرت محمد مصطفی کلمې نه منکر شي چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا خبره ستا انتظار لاله څه دی انتظار لاله مو سره په دغه ګروپ کې په کال کې وخه یو نفر ماته وایي دا خبره کړې ده تعلیم احمد زازی دی هغه راته ویلي یو لس راته ویلي نه یو خبره وایي چې ته د کلمې نه بیزاره شي کوم شخص راته وایي چې په افغانستان کې سوله نه غواړي په مور دی راولګم ورته په مور دی راولګم انتظار ورته په مور دی راولګم چې دا خبره کې انتظار لاله نه دا غلط تاسو کا وطن دوز زازي دا خبره کړې و نه وطن دوز زازي خو ما نه دی یاد کړ چې وطن دوز زازي ویل هغه خو ځان په عربو کې پروت دی پاسپورت نه لري اخو پاکستاني افغاني پاسپورت کوم یو چا ویل کوم زازي خیر نو بل زازي خو نشته کوم زازي د کو څه شي دی په ګروپ کې لګیا او زره ما تر مسنجر خبر کړی دا خبره سمانه ده کړی کوم زازي دا خبره کړې چې زه دا پوښم چې دا نمک حرامه ده دا بیا دغه سړي ته موږ نمک حرامه وي چې دا په وطن کې نامه آی ډي د امید تعلیم زازي صحیح شوه او بیا چې کوم مسنجر ګروپ کې موږ په ویډیو کال باندې خبرې کولې چې په دې کې ملي انتظار لاله هم موجود څنګه عمران خان هدف څه شو د پاکستان د امریکې د تګ د پاره د کوم ستراتیژي د امضا لپاره تللی وي هغه امریکې ته زما غازي ستا आवाज یې خلی زما نه خو صحیح دی ضرورت دا وایم چې ډونالډ ټرمپ ورته دا خبره وکړه چې زما سره روغه نه کوي دغلته روغه وکړي زه به خو اوسم سبا زه به فوج وباسم خو پاکستان دغلته ستا سره تجارت کوي ستا سره په ګاونډ کې دی ټول عمر دغلته کې به ستا سره دې سره لین دیني زه په اټم بم هم وغورځم زه جنګ ګټل غواړم زه به سبا په لس ورځو کې اټم بم وغورځم جنګ به وګټم د دنیا د نقشې نه به ختم کړم خو دغلته تاسو کېنئ زما سره خبره نه کوئ د عمران خان د پاکستان سره خبره وکړئ زه راته دا خبر کوم دی ورته ویلي خو زه دروغ یم ماته ووایي چې دروغ دي ووایي ښه نو پاکستان د دې لپاره تللی و حیثیت د پاکستان دا دی اوس پوه شولې ته اوس وایې چې هغه لیونی دی نو اوس په دې کې ډېرې ښې خبرې ته راغلې ډېرې ښې خبرې عمران خان ډونالډ ټرمپ ورته دعوت ورکړی و چې موږ دا جګړه نور په افغانستان کې ختمول غواړو ستا هدف دا ده موږ دا جګړه ختمول غواړو تاسو کینئ عمران خان ته کینه افغانستان ستا ګاونډی هیواد ده تاسو به تجارت لرئ تاسو به راکړه ورکړه لرئ زه کولی شم چې عمران خان ته کینه نه ویل افغانستان باندې غږ وکړو چې افغانستان خلکو ته یا طالبان واخلي یا اشرف غني والی یا ته ځان والی عمران خان د څه رول لري عمران خان ګوره اوس عمران خان دا خو اوس مهال اوس دلته اوس موضوع ته اصلي راغلی
ډونالډ ټرمپ ولې عمران خان ته وایي چې عمران خان د حقاني شبکې مشر ده، عمران خان د جایش د شبکې مشر ده، عمران خان طالبان سپانسر، عمران خان د طالبانو مشر ده، عمران خان خبرې طالبان مني، د عمران خان له کور نه طالبان راځي، عمران خان بودیجه ورکوي طالبانو ته، چې دا دومره قطر او سعودي او بل رولو نه چلېده. اوس به د عمران خان خبرې د طالبان غوږ شي. عایشه بسې ته ولې اوس ما جواب ته پرېږده، ته ولې دې ته ناست یې چې یاره عمران خان څوک یا هغه روغه به هغه سړی تاله کوي یا کولی شي چې هغه دغه سره د مجاهدینو یا دا چې سرنامې یادې کوي یا د دې سره کیني شبکو سره کینو نو هغه به بیا تاله روغه راولي. عمران خان څوک دی؟ عمران خان ستا سره په ګاونډ کې د یو ملک باچا دی، صحیح شو. هغه خو دغه خبره خو زه ورته لګیم خو ته په خبره ځان نه پوهېږې. هغه دا خبره وکړه چې د دې ملک سره ستا ګاونډ دی، سبا به ورسره تجارتي تاسو دواړه 3 ملکونه 4 ملکونه څونه په ګاونډ کې څونه وي هغوی د یو بل په جوړ توړ باندې ډېر ښه پوهېږي. تاسو په زما سره روغه نه کوئ، د ده سره کښېنئ، د څه شرایط دې ته ووایه، څه به درته دوی به لکه زمونږ به تاسو ته ووایي شي چې مونږ خپې وباسو. زه خو که چې کوم دی نن وځم او سبا به د دې پاکستان سره ستاسو چې کوم دی ګاونډي تجارت به وي، لیندین به وي، دغه ځای کې څه د ریجن چې ورته کوم ویل کېږي، کومه خطه چې ورته ویل کېږي، د دې د صفایۍ دپاره ویکیوم دپاره څه کول پکار دي، د هغې مطابق خبره کوله. ته وایې چې عمران خان ولې د لشکري طیبې سره تعلق ساتي، که دا د امارات سره تعلق ساتي، که دا د داعش سره تعلق ساتي. اوس خبره ده هغې ورته ډېر ښه سوال کړی ده، واصلي خبره ویلي چې راشئ او چغې مه وهئ او روغه وکړې. زه درنه وځمه، زه خو به درنه وځمه، خو یو بم دې درباندې چې جنګ ګټلي یو بم به درباندې راوغورځم، د دنیا نه به دې ورک کړم. خو راشئ اوس ډېره ښه خبره ده، ډېره ښه خبره ده. ګوره د ډونالډ ټرمپ خبره هم تا دلته واضح کړله، دلته د خپله په خپله ګوره تا دلته خپله په خپله خبرو کې د ډونالډ ټرمپ خبره واضح کړه چې ډونالډ ټرمپ نه غواړي چې په افغانستان کې جګړه وکړي، او که هغه وایي چې که زه دا جګړه وګټم نو یو بم پرې غورځوم یو ورځ د نقشې نه افغانستان ورکوم. دا خبره تا خپله تایید کړه چې عمران خان سره دا خبره کړې، صحیح خبره. هغې اختاریه نه ده ورکړې، یعنې د هغې د اختاریه خبره نه ده. هغه ویلي که زه وغواړم داسې کولی شم، دا اختاریه نه ده، دا د اختاریه په شکل نه راځي، دا د طالبانو لپاره نه. ما بالکل یو ترانسلیشن وي، حقیقت وي، یو نفرتي خبره وي، د اختاریه شکل نه ده. بیا صرف هغه خلکو جنګسالارانو ته ویلي چې زه وغواړم، دا خبره بالکل حقیقت دی. ګلمرجان دا هغه جنګسالارانو ته ویلي چې په افغانستان کې جنګ کوي او په افغانستان کې ناامني راوستې ده، د هغه جنګسالارانو ته ویلي چې زه کولی شم چې په یو ورځ سره دا جنګ ختم کړم یا دا خلک یا بیخي افغانستان له نقشې ورک کړم. صحیح شو همدا خبره. ستا حکومت هم پکې راځي، واوره زما حکومت هم پکې راځي، تم پکې راځي، زم پکې اتم چې هلته ختم کړي پاکستان هم پکې راځي. هغه به اتم غورځوي، نو اتم نه خو بغیر بل کار به نه کوي که نه. یو بم سره خو افغانستان نقشې نه نشي ورکولی، خو اتم به ورکېږي که به تم سوځي زه به هم سوځم. اوس یو خبرې ته آخري خبرې ته راځم، زه وایم چې ګوره چې کله طالب په یو ځګي کې کیني وي چې زه روغه کوم، حکومت وایي نه به کې، صحیح شوه، مشکل پکې پیدا کوي. کوم ځای کې چې حکومت خبره کوي طالب پکې بیا مشکل پیدا کوي. زه راته دغه خبرې په ته زما اشاره وایي ټم بم چې اخو هوا ده چې کوم ځای ته کېدی شي چې د افغانستان نه زیاته هوا پاکستان طرف ته راشي او تا نه زیات مړي دلته وشي. زه دغه خبره نه کوم چې هغه زه پکې نه راځم، صرف به پکې څه راځم. زه درته دا خبره زموږ طالب د کوم ځای نه سپانسر کېږي؟ دا روانه جګړه په افغانستان کې د کوم ځای نه ده؟ دغه ستا د ملک خبره، دغه تپوس پته تا به پته لګولي، NDS لري، ملي اردو لري، حکومت لري، هغه به امریکا د 52 ملکونو سره ناسته ده، هغوی ته به پته چې د کوم ځای نه سپانسر کېږي. ډېره ښه خبره ده. پاکستان سره زموږ مشکل څه ده؟ دا مبارزین، دا دولت، دا خبرې پاکستان سره زموږ ستونزه څه ده؟ دا به تاسو په خپل وایئ چې زموږ سره دا تاسو خو کله یو لایف کې ته نو چې ته انسان یې، ته ډوډۍ خورې که نه خورې؟ ته څه شی؟ ته چې یو څوک تا نه نفرت کوي، ته انسان یې ډوډۍ خورې، ته یا نفرت والا نه پېژنې چې دا نفرت معنی چې شته کوي دا خلک څنګه؟ اوس دغه خبرې ته ځې نو زه خو به تا ته دا ووایم. دا ګوره ګلمرجانه، یو اوتې بوتې که غواړې چې مثلا په خبره باندې ځان هم پوه کړې، نور خلک هم پوه کړې، او یو مثلا په دغه خبره باندې ځان پوه کړه، خلکو ته یې موازی کړه، ته د پاکستاني ته موازی کړه، افغاني ته به موازی شي. زه دا ته داسې وایم چې ګلمرجانه ما ته کور ته راوستلی، ولو که د مجبوریت نه، ولو که د په تا باندې مشکل و، یا ولو ته مستۍ نه راغلی و، هر څه نه راغلی، ما په کور کې کېنولې، هم مې ډوډۍ درکړله،
هم مې اوبه درکړلې، هم مې چای درکړلې، هم مې ځای درکړه، هم مې کالي درکړه. بیرته چې ته مانه وځې ته ما پسې بد وی، بیرته چې ته مانه وځې ما پسې بد وی. نو د دغه بد ویل به ته یو مانه پوښتنه کوې چې هلکه هلک وزه ته خو ما په کور کې کېنولې، تا سره خو ما خپله ډوډۍ هم شریکه کړله، ته خو ما سره یو ځای په دسترخوان هم کېناستلې، تا خو ما سره دغه کارونه هم وکول. بیا وروسته لاړله ما ته وویل چې دا ګلمرجان داسې چندیانې سړی نه، د کې دلیل څه شی او تا مانه څه بد لیدلي. دغه پوښتنه باید تاسې اصلي هدف پوښتنه باید دا اوسي. لکه ته دا وایې چې مونږ تاسو خو مونږ له روټۍ هم راته هر څه هم وکړل، نو اوس راته دا کنسل وینا ولې کوې چې دا له حرامې د دې طرف ته ستا اشاره ده؟ معنا دا ده چې موږ تاسې کره وموسېدلو یا په پېښور کې وموسېدلو. ایشه بسې الاپوزي از اوس ما ته پته نشته ستا صحیح شوه، کېدی شي شکي هم دی. پاریسا پخپله وایي چې ما په پاکستان کې سبق ویلی دغه او لوی شوی یم، دغه خو وایي زه پکې پیدا شوی یم، هغه هم شریک وایي. صحیح شوه انتظار لاره وایي زما پکې اوس هم کور شته. باچا کمیوال وایي چې زه چې کوم دی نو پکې پیدا شوی یم یا پاتې شوی یم. باچا شینواري وایي چې زه پکې پیدا شوی یم یا پاتې شوی یم. دلته خو ما کوم پاکستاني ته نه دي ویلي که نه چې تاسو خور غیم، دلته خو ما کوم پاکستاني ته نه دي ویلي چې تاسو خور غیم. څوک چې ما ته کمزار کوي زه یې سل ځلې خور غیم. اوس ما پرېږده که نه په کومنټ کې چې څوک کمزار کوي زه یې سل ځلې عبدالله خادمي چې کوم دی هغه پکې نن هم کور دی، د ریاض ارماني پکې نن هم دی، داسې نور څونه به درته شمارم. اوس به راشم ستا د جواب نه. هغه خلک دي مونږ افغانستان نه یادو، مونږ اوس لکه بیا خیر زمونږ د خولې نه وتلي دي. دا خبره په لایکونو کې موجود ده چې زمونږ د خولې نه وتلي، مونږ پکې دا ویلي چې د سر افغاني. صحیح شوه، مونږ رو په خپله مونږ هم لارې ته رالو. داسې ډېرو خبرو کې تاسو هم لارې ته راغلي یې، مونږ هم پکې ټول یاد کړي دي، ډېر بد هم کړي دي. دې کې ښه خلک په افغانستان کې شته. مونږ هغه خلک یادو کم چې اوس اوسنۍ خبره ته کوم چې کم مونږ پسې چغې وایي. لاولۍ مبارزه ستا او ستا خدای مونږ شروع کړې کو تاسو شروع کړې، کنځل لاول او ویناګانې او منظور پښتون او پلان او ډینګ تاسو شروع کړې کو مونږ شروع کړې. مونږ درته ویلو چې ته ما سوال ته جواب ته مې نه پرېږدې، نه ته خپلې ډنډورې شروع کړې. ته ما ګوره ګلمرجانه زه مېلمه یم، ته ما نه سوال وکړه زه تا جواب در کوم. ته داسې خبرې کوې، تا خپله شروع کړې، تا یې بیا پکې شروع کړو. ته ما ته دغه کار پیدا کړه، ته دغه خبره پیدا کړه، ته باید دغه سوال ما نه وکړې چې ستاسو پاکستان سره نفرت چې ده تاسو سره موږ ځای درکړه. مثلا زه نه یم اوسېدلی په پاکستان کې، نه یم اوسېدلی، نه مې پاکستان ته تللی یم. زه په افغانستان کې جګړه کې م اوسېدلی یم، داسې چکر ته تللی یم، چکر ته تللی یم ځکه چکر ته هر ځای ته څوک ځي، چکر ته آزاد ده چې ملکونه وګوري. ما پکې استوګنه مې نه ده کړې، اوسېدلی پکې نه یم. زه تا ته دا خبره کوم چې ګوره ګلمرجانه ته اصلي هدف د پاکستان او د افغانستان زه چې دا دومره اصلي هدف ستاسو دا دی چې راټکه پورې مې خاوره ده ما وځي. دا دوه خبرې ستاسو راټینګ. ګوره زه من ګوره موږ دا خبره کوو دغه هر ما چې تم دعوت کړی که مې بل هم دعوت کړی که مې بل هم دعوت کړی که مې بل هم دعوت کړی، په دې دعوو دنګلو په دې کنځلو چې نه وځي زشان هم تمام ورځ کیني. تا خو هم کړي، تا خو هم قرآن او حدیث ما ته نه دي راوړي چې مخې طریقې خبرې، تا خو هم لیکلي وو د ډنګه ډونګه ډنګه د بېنظیرې انډیوال یم ګلخانه ته راشه په خور دې ومنډمه راشه، دا خو تا هم کړي. ګوره ما تر اوسه سر باندې نه دي لیکلي چې ګلخانه په خور دې ومنډم، دا که ته لیکي ما ته راولېږه، ما ته زه د سره پکې درغلې ما چې کله کمنټس کړی تا خو پکې د سر پاکستاني مې ویلې، زه تا پاکستانی نه بولم، زه تا پاکستانی نه بولم، پاکستاني ښځه زه تا پاکستانی نه بولم، زه افغانستاني یم خو زه دې ووتم که نه، خو چې کله زه ویم چې زه افغانستاني یم خو زه تا پاکستانی نه بولم. هغه څوک چې ما د پاکستان په نامه باندې مړ کوي ما هغه ته ویلي دي. مرجانه ګوره خواږه خلک یو مو ژبه ده، یو مو نژاد ده، یو مو کلتور ده، یو مو عنعنات ده. موږ د یو رګ بچیان یو، د یو نیکه بچیان یو، زموږ رګو کې هم دا یو وینه ده. نن چې پنجابی ما پسې نه کیني خبرې نه کوي، نن چې زه تا ته په پښتو ژبه خبرې کوم، زما دغه فریاد ما تا ته 10 دفعې په دې کې ویلي، ما ژړلي دي، تاسو زموږ ژړا پورې خندا کړې وې، د افغانان لیونیان شوي دي، نمک حرام تاسو موږ باندې روس اچولی، تاسو موږ باندې امریکا واچوله، تاسو باندې جاپان واچوله، هره دنیا مو په موږ باندې واچوله. خیر ویسئ، ډېره مننه. بیادبي دې ډېر معافي وغولې کونه به په قیامت کې معلومیږي. موږ او تاسو به په ورځ د قیامت حساب کو چې څوک ظالم او څوک مظلوم.
زه تا ته چې راځم تا په دې خبر کې دا بس چې دا کوم اخر چې موقع مې درکړه دا خبر دې شروع کړ په دې کې یو هم غلطه نشته صحیح ده په دې کې یو هم غلط ریسا الکوزی اته چې هر ورځ پاکستان پسې غپیږي داسې راته چې غپیږي داسې مو یې چې غږیږي غپیږي ستا مطلب څه ده ولې غپیږي ستا هدف چیرې ته موږ نه چی غواړې اول ما نه چی غواړې ګل مرجان نه چی غواړې بیا ګل مرجان څه غواړې ښځه دا ما خو راته دوه خبرې وکړې ته څه غواړې زه دې خلکو ته نظریه ورښکاره کړه چې ته پاکستان نه څه غواړې آفرین زه دا غواړم موږ په دین په اسلام او په هر چی مین خلک یو د دواړه د پښتانه په عموما چې په کوم ځای کې دي په دین باندې مین خلک دي موږ تاسو سره چې دغه ځای کې ګوره تا سټارټ بنیاد به ولا غلط کو موږ تاسو سره په سمه خبره کوو د پاکستان د افغانستان ترمنځ نه چې دې غره پښتانه او هغه دغه باندې موږ تاسو سره بحث کوو نه زه پاکستان خبره درته کوم خو زه د هدف تر اعظم ته کړب چې لک پکې واچي خبره یو چاته ویل وینم دي چې دا وي خدای وي استغفر الله وي دا ته خو مې پریده چې زه چې وایم منګ او تاسې منګ درته ویل چې پښتانه زه د پاکستان خبره نه کوم بیا پاکستان تر اعظم چې منګ پاکستان نه چې واړو منګ ټول پښتانه په دین په مذهب په دې باندې مین خلک منګ خلک استعمالي زه نه وایم چې د پاکستان د پیښور یا د پاکستان پښتانه ملامت دي هغه د دین قرباني ګرځي راځي موږ چې کار کوو موږ پاکستان نه غواړو چې کچیرته خیر زما ګل مرجان ورور چې نن ما سره د ډیورنګ کرخه خواته خوشاله دي اوس د فعلا د خوشاله یي ځکه چې زه نه غواړم چې ورور ما نه خراب شي خوشاله دي د خواته چې زه خوشاله یم زه د خوشاله یم زه پاکستان نه چې غواړم پاکستان زه تاسو سره روابط غواړم ښېګڼې روابط غواړم زه تا سره روابط غواړم چې مو تا ترمنځ باندې دا ونسي ویلی چې زه سبا یو پاکستانی وینم هندوستاني ته غاړه ورکوم او پاکستانی خطا کوم او نفرت یې وکړم ما ته دواړه ګاونډیان یاستې بلکې هندوستان نه ما ته پاکستان ښه ده ځکه چې موږ د یو نژاد یو د یو کلمې خلک یو هندوستان هندوان دي هغوی بت ته عبادت کوي موږ یو خدای ته عبادت کوو موږ او تاسو باید یو بل سره مینه او محبت زیات ولرو یوه خبره زه وایم چې ګوره په یورپ کې هېڅ باډرونه نشته موجوده نشته یو نه بل ځای ته تګ کېږي ښه په اخلاص سره کېږي په بل شی کېږي زموږ دین زموږ مذهب زموږ جامه زموږ هر شی یو شی ده بیا موږ یو بل نه نفرت کوو یو پسې بل پسې کنځل کوو یو بل دې اصلي هدف چې ده زه د پاکستان ګورنمنټ نه د پاکستان د حکومت نه زموږ عام و تام زنانه سیاسرې غټ هر شی دا غواړي ته د شبکې ختمې که ته د شبکې ختمې که پرېږده چې ما کې یهود دي پرېږده ما کې نصرانه دي پرېږده چې زه هر شی یم د تورخم زنځیر دې معلوم ده دې خواته که زه روس راولم که زه امریکا راولم که زه جاپان راولم که چین راولم ته د جهاد په نامه ما ته خلک مه رالیږه زه پوهېږم چې زه څه چلو کوم ځکه چې ما که جهاد هم کړی ده د وخت سره مې کړی ده که تاریخ مې هم د وخت سره معلوم ده که بل شی که چېرته زما له خاورې نه په تا باندې تجاوز کېږي د حقوق باندې دیوال د نړیوال روابط لاغنه ته باید یو نظامی محکمه د نړیواله محکمه راغی کې دایره کې وایي چې افغانستان نه په ما دغه زه ثبوت لرم دغه کسان د هندوستان نه زه ټارګټ یا د افغانستان نه زه ټارګټ ګڼلی یم پاکستان کې ورانی کړی دغه ځایونه خراب کړي دي دلته به موږ د افغانستان عام خلک هم پوه شو چې هو رښتیا زموږ دولت دا خراب کار کړی دی نړیوال به هم پوه شي چې افغانستان نه تروریزم تمویلیږي یا انډیا ته ځای ورکړي انډیا په پاکستان باندې حمله کوي دا کار د نړیوالو روابطو مخالف کار ده په دې کې باید نړیوال هم فیصله وکړي او د دواړو عوام هم فیصله وکړي اجازه راکړه که چېرته د پاکستان نه په افغانستان خاورې باندې حمله کېږي اوس چې موږ چغې وایو چې ګوره عمران خانه د حقاني شبکه ختمه که کېنه موږ اشرف غني سره کېنه اشرف غني سوله پې تا ته ولې زه سوله غواړم زه تا سره روابط غواړم زه تا سره دوستي غواړم زه تا سره دا غواړم راسه کېنه حقاني شبکه ختمه که جایش شبکه ختمه که څنګه چې د وزیرستان کې صوبه وزیرستان کې بلوچستان کې په دې ځایونو کې عملیات وکړو په سوات کې دا خلک د خپل دولت دپاره ختم کړه ستا دولت نه ستا خوا نه چې زموږ په افغانستان باندې حمله کېږي دا خلک هم ختمه که ځکه که ته زما دشمن سپانسرای خو ته زما دشمن ځان ګڼې فقط دغه خبرې د اصلاح کړي موږ به که ما عمران خان عکس د اشرف غني سره یو ځای ونه لګو
زه به د دغه کلمې نه منکر یم چې لا اله الا الله محمد رسول الله، چې عمران خان یو قدم د افغانستان د ښېګڼې لپاره جګ کړي. اوس ما ته غوږ شه، تا څنګه راته غوږ کېښودې داسې راته غوږ شه، صحیح ده. تا چې کوم سوالونه واخیسته ما ځان سره ولیکه، ونه لیکل خو راته ذهن کې مې ولیکل. تا اول دا وویل د دې ځګې نه به ته لاندې نه به شروع وکړم چې د عمران خان عکس ته زه اشرف افغاني سره ولګوم او دا کلمه او دا که نه. ما نه هم ښه خبره دې وکړه. تا ویل چې یاره شبکې دې ختمې کړی شي، مونږ چې کوم دی نو یورپي بارډر دی، لکه یا نه وي یا وي، خو لکه دغه دې وي، تله راتلې تجارت وي، رشتې وي، امن وي، خوشحالي وي، ګپې شپې وي. باید ته د پاکستاني زه د افغاني یم، منم یې درسره. په دې کې زه یم چې یو داسې بې غیرته به چې بې غیرته وي هغه به هم دا خبره مني. ولې چې په دې کې د ټولو ګټه ده چې تجارت وي، بارډر کولاو وي، تله راتله وي. خو ته ما ته د دې خبرې جواب راکړه چې دا روس خو په هغه وخت کې نه و راغلی، دا جنګ خو نه و راغلی، دا پاکستان ما ومنله تا سره، غږ مې درځي، دا ما ومنله چې پاکستان شبکې او حقاني او دا ټول پاکستان سپانسر کوي، ما ومنله. د دې کېږي تقریبا 40 کاله، تاسو په موږ پسې 40 کاله یادوئ، ما سره دغه هم ومنله. داود خان د دې 40 کالو نه مخکې و یا نه و؟ دا په امریکا باندې دا خبره ده یا نه ده چې کله داود خان په وخت کې په افغانستان کې ډبره کېښوده شوه د آزاد د ګریټر افغانستان او یا پښتونستان. ښه یوه شوله. دویمه خبره، تاسو مبارزین ایون ستا یادوم، نور به پرېږدو، تا دا خبره نه ده کړې چې روس خو په مونږ پلس قالیسا چې روس خو په مونږ تېرېدو، په مونږ باندې تېرېدو، دې خو تلو پاکستان ته ګرمو اوبو ته تلو. نو اوس ته ماته ووایه چې ما له څه کول پکار دي؟ ځه ته شوې، ته قوت لرې، پوهېږي، هر څومره قوت چې لرې، لږ لرې ډېر لرې، په ما باندې چې کومې لار راځي، څنګه تا هم پکار و چې امریکا خو زما په لار درتله، خو بس پاکستان کې به دې یو ورځ کړې وې چې تا افغانستان ته راننوتې نه وې. څنګه چې روس په تا را تېرېدو ما پاکستان ته رادننه نه کړو، په افغانستان کې مې ځان مې خلاص کړو. په هغه وخت کې ستا په هغه وخت کې پاکستان په افغانستان کې لاسوهنه نه وه شروع کړې. زه یم چې او وهي، ما د سره ټمپرري دا خبره ومنله. ولې دې ستاسو د مشرانو ورته هرکلې کوو راتلل، دا خو ښکاره خبره ده چې روس چې کوم دی نو لاول په دغه باندې نه و راغلی، دا څه نامې ده، د ټوپک سره نه و راننوتې. دا چې په کومې طریقې په هغه وخت کې نه پاکستان لاسوهنه کړې وي. اصل کې چې تاسو په موږ پسې کوم لاسوهنه حسابوئ، هغې کې خو تاسو چې کوم اوس امریکا ده، دا ټول عرب ممالک، ما زه یم چې د دنیا یو ملک نه په هغه جنګ کې نه په دې جنګ کې، په هغه وخت کې هم د امریکې سره اوس هم د امریکې سره. پاکستان پکې د کوم طرفه راغی؟ یوه لکه مطلب دا دی چې ګرمو اوبو ته راتلو، په افغانستان باندې پاکستان لاسوهنه نه وه شروع کړې، پاکستان لاسوهنه نه وه شروع کړې، روس راغی. تاسو په خپل هم دا چغې وهئ چې خو ګرمو اوبو ته تلو، ستاسو نورو چې ګرمو اوبو ته راتلو، خو ما خپل دښمن چې کوم ځای کې زه غواړم او کوم ځای کې زما وس رسېږي، په څه طریقې کوم، که په حلال وي که په حرام وي، چې ځان بچ کړم. دا ته دا یو مثال دی. زه دا نه یم د دې سره زه کمپیریزن نه کوم، خو وایي چې یعنې ته وږی شي او بیخي مرۍ نه وي، د خر غوښه هم خوړی شي، دا خو به نه که نه. دا چې یعنې تاسو د پاکستان د بقا لپاره په افغانستان کې جهاد وکړو، ستا معنا دا ده؟ نه، ما راته وایي زه دې سره کمپیریزن نه کوم، ما راته لاول دا خبره کلیه کړه. خو زه راته وایم ما چې دښمن په کوم ځای کې زه ما ته پوه شو، زه پرې قوي کېدی شوم، عقل ته پرې قوي کړم خو ځان. هغه ما ته افغانستان کې بهتر وه چې ما ته راوانه وړي، په دغه ځای کې چې ستا د لارې، ستا د مشرانو د لارې په ما باندې راتلو، ما ورسره خپل هر څه چې کول وکړل. یوه شوله. دویمه تا وویل چې شبکې دې ختمې شي، زه هم وایم چې ختمې دې شي، زه هم خلاف یم، خو چې ستا په افغانستان کې چې لږه تاسو ساه واخلئ او ډبرې نه ږدئ که نه، زه دا غواړم چې د پاکستان کې چې څونه هم نیټورک دي دا دې ختمې شي.
څومره مصیبت یې جوړ کړی په ایمان دا راولي یو خدا یو چې دا خبرې سړی یو مقام ته ورسېږي او دا یا دا ویډیو ریپورټ شي او یا د سیګنل یې خرابې شي نو مازغه به دې پرې خراب شي. نو الوکوزی نه ما دا خبره کوله چې ده دا وویل چې یعنې پاکستان کې چې کومې شبقې چلیږي او د پاکستان خلاف زه منم چې کېږي بد کېږي، خو ته ماته دا ووایه چې دا شروع خو مونږ وس وکړه، ما ومنله چې مونږ یې کوو، نو شروع خو مونږ وس وکړه، تاسو کم وخت نه په مونږ پسې د داود خان زمانه په کم وخت کې وه، پاکستان تقریبا تازه جوړ شوی و، تاسو ډبرې په افغانستان کې کېښودې، دا په ریکارډ خبره ده، دا زه نه وایم، دا ګل مرجان نه وایي، دا د ریکارډ خبرې دي چې تاسو داود خان په کابل کې د پاکستان د آزاد ګریټر افغانستان د کم طرفه راغی، د پښتونستان د کم طرفه راغی، دا کم قوم پرست پارټیانې چې دي دا د کم طرف نه سپورټ شوي، دا هغه خبرې دي چې تاسو شروع کړئ. نو بیا لازم خبره ده دا هر یو ملک داسې کوي چې یعنی خپل د وطن دفاع لپاره کو ته په اسلام پسې ځې نو په اسلام باندې نه زه پوره خېجم او نه ته پوره خېجې قربان دې شم، ته به هم دقلته سر ښکته به دې نیولي، ما به هم نیولي. دا اوس وخت کې ځینې دا خلک دا خبره کوي چې یاره پاکستان کې اسلامي قانون نشته، تا ته پته شته د عمران خان چې د کم فلاحي دغه خبره کوي د هغې نه پس ته اسلامي قانون په دنیا په نړۍ کې په نن تاریخ کې هم نشته، دا ځان په دې خبره پوهې که تاسو د دې نه خبر هم نه یې چې یاره دا یعنې پاکستان کې دغه دی دا کفري قانون دی او پلانکي قانون دی چې په ستا په وطن کې زما په وطن کې هم نشته، ستا په وطن کې هم نشته دی، ته ما ته ځانه ښه سړی مه جوړه، نه زه له ځانه فرق جوړ کړم یاره زما په وطن کې نیرونه بهیږي ستا اسلامي. السلام علیکم مشرف. وعلیکم السلام. خبره داسې ده چې کله ته د روس جنګ په ما راولې یاره طالبانو جنګ وسنې دی ډېر وسنې دی او زه در سره منم چې یاره څونه نیټورک دي او د پاکستان نه دي فوج عیسایي ما او تا ټول یې سپورټ کوو، خو ته ماته دا ووایه چې دا بنیاد خو تا کېښودی دی که نه، دا ډبره خو تا په افغانستان کې کابل کې داود خان په حکومت کې کېښودی. یاره نه پرېږدي دا ولا کوم خبرو ته پرېږدي دا منې لاټین والم له نښتې دي دا تش دا ویډیو ریپورټ کوي خدایم کور نه غریو ران که خو اچار پارټي نن راټوله شوي وې د افغانانو نه به وړو دا خو یو پکې راغی د هغه سره به زمونږ خپل بحث راوړېدو د اچار پارټۍ له به راځي. بالکل خیر زه خالد الکوزي ته وایم چې بی د کوم نفرت جوړ کړی د تاسو جوړ کړی دی دا د کاریسا دی او که د سپیکونه دی او که د خره سر د خوندغو جوړ کړی دی وطن دوستو جوړ کړی دی او تاسو ولې د نور کوم کسان دی دغه جوړ کړی دی د حالت خو تاسو خطا څه د لاسه خراب شوي دي چې نو ورته مو خو پاکستان ولا تاسو ته دواګانې کړي دي خو ورته زه به تاسو راغلي ومنو ته ماته لاندې لیکل چې ماته کال شه ما وایې چې زه به ستا ته زما سره خبرې نشي کولی ما چې الکوزی تا سره ما ستا په لایف کې خبرې کړي تا ماله داسې وخت نه و راکړی سم چې زه تاله در کوم پوه شولې زه ډېر معقول نه یم خو د الله فضل دی په ځان مې دا بروسه ده چې یو سړی سوال وکړي